د امنیت مسؤل را سره ولاړ دی. له ده به وپوښتو چې امنیتي تدابیر تر کومه حده د خلکو لپاره ټینګ کړي دي. ټولو په مشترک شکل باندې د روضې امنیتي تدابیر د ملت لپاره فلسطین په دې باندې موږ ته مهم دی چې فلسطین چې د بیت المقدس زموږ اوله قبله ده. در خاک و خون غلطیده هستند و ما امروز انگیزه دینی، ایمانی، وجدانی و عقل بشری هم این را تقاضا میکرد. حتی نباید دست اسرائیل بلکه پاره تن امت اسلام است. از طرف مردم برگزار شده است که این مردم حمایه خود را از مردم فلسطین و غزه اعلان بکنه. الحمدلله تاسو وینئ دغه ټول خلک راغلي، په زرهاو خلک راغلي او دوی چې دغه خیري کوم ظلم زیاتی روان دی، د ماشومان وژل کیږي. سلامونه د افغان نیوز درنو لیدونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ روغ به وئ. درنو لیدونکو، څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ خلکو تجمع کړې ده، اعتراض یا لاریون یې کړی دی. نو د دې لاریون موخه څه ده، هدف یې څه دی؟ د موږ سره د خپرونې تر پایه پورې اوسئ. درنو لیدونکو، تاسو په تصویر کې را سره ګورئ د روضې شریفې د امنیت مسؤل را سره ولاړ دی. له ده به وپوښتو چې امنیتي تدابیر تر کومه حده د خلکو لپاره ټینګ کړي دي. السلام علیکم مولوي صاحب، ستړی مشئ. وعلیکم السلام، تاسو هم ستړي مشئ. مولوي صاحب مبارک، ډېره مننه که راته ووایئ چې تاسو تر کومه حده پورې د خلکو امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي او خلکو ته څومره اطمینان ورکوئ؟ الحمدلله موږ ټولو په مشترک شکل باندې د روضې امنیتي تدابیر د ملت لپاره نیولي وو چې د جمعې لمونځ هم ترسره کا او د مظلوم فلسطین ملت لپاره خپل غږ پورته کا. نو انشاءالله تر اوسه پورې امنیتي تدابیر ښه روان دي. ډېره مننه. که د دې اصلي هدف خو تاسو وښوده چې فلسطین دی، که چیرې د موږ تاسو مبارزه رنګ رانه وړي نو بل اقدام به مو څه وي؟ مبارزه خو فقط د کلمې د فراخوالي او د لوړوالي دپاره ده. نو انشاءالله چې په مسلمانانو باندې ظلم کي موږ به په څنګ کې ولاړ وو، نو هر وخت به ولاړ وو، دوامداره به ولاړ وو. که د فلسطین ملت وي که نور مسلمانان وي، موږ همیشه دوامداره په څنګ کې شته یو او د هر کمک دپاره، د هر مرستې دپاره موږ ورسره یو انشاءالله. ډېره مننه. درنو لیدونکو، راغللو د لاریون منځ ته تر څو وګورو د لاریون کوونکو هدف څه دی او په کومه هدف دوی راپورته شوي دي. دلته را سره یو ځوان ولاړ دی، یو مشر ولاړ دی. ستړی مشئ، جوړ په خیر. نوم مبارک دی؟ محمد صدیق. محمد صدیق، که تاسو راته ووایئ چې د تاسو هدف څه شی دی، دلته څنګه راغلي یاست؟ زمونږ هدف دغه لاریون په دې هدف موږ هغه ته اچولی چې مسلمانان سره ټول یو ورونه دي، څه په شرق کې که څه په غرب کې. نو موږ په همدې د کم ظلمونه چې په فلسطین کې کیږي د په ضد ظلم ده موږ راوتي یو او د حق د لارې دپاره موږ راوتي یو. دا انګیزه څنګه درته پیښه شوه، لکه فلسطین د موږ لپاره ولې مهم دی؟ فلسطین په دې باندې موږ ته مهم دی چې فلسطین چې د بیت المقدس زموږ اوله قبله ده. زموږ اسلام یعنی هغه چې ده د فلسطین څخه شروع شوی دی او دا د مسلمانانو اول قبله ده. په دې باندې چې ظلم کیږي ټول جهان چې چیرته په حقوق بشر یا څه خبره کیږي زنانه یا بل څه هغه وي، هغې د خطر غږ پورته کوي. چون چې دا د مسلمانانو قبله ځای دی، دې ته نه وچه دی. نو زموږ مسلمانان تر آخر قطره وینه پورې. السلام علیکم، جور بخیر، خوب هستین؟ امیر یک کمی وصول کنین بیادر که ما معلوم شویم. نام مبارکتون؟ احمد فهیم.
احمد فیض جان چطور شد که شما در اعتراضات شرکت کنید؟ چی باعث شد؟ اولا خو انگیزه دینی باعث شد، چون برادران ما، خواهران ما، مادران ما در غزه در خاک و خون غلطیده هستند و ما امروز انگیزه دینی، ایمانی، وجدانی و عقل بشری هم ایره تقاضا میکرد که ما امروز از راه دورم اگرچه هست همدردی خود با برادران و اهل غزه داشته باشیم. این انگیزه عمده بود که باعث شد ما امروز در این اعتراضات علیه دشمنان اسلام، علیه دشمنان انسان و بشریت ما دست احتراز بلند میکنیم و پرچم دیگه احتراز و چیز به احتزاز در بیاوریم. در شعارها که شما دارین چی را میخواین پیام بتین در دنیا والیا؟ پیام ما در دنیا و بخصوص دشمنای اسلام و همچنان صفاکان و خونخواران همچون بلاک شرق غربش ای است که امت مسلمه امت واحد و یک پارچه طبق اساس آیات و نصوص صریح قرآن کریم و احادیث گوهر سرور سادات و علیه افضل الصلوات است که امت محمد مصطفی و بخصوص اسلام یک مشت واحد و یک کوبنده به دهان دشمنان اسلامی بوده باشد. پیام ما این است که ما مسلمین یک و یگانه خداوندی را میپرستیم و فقط یک و یگانه امت واحد هستیم و در کنار همدیگر در مشکلات همدیگر با همدیگر استاد میشویم. تشکر. زنده باشید. درنو لیدونکو زو د خبرونه بلارخ ته د خبرونه بلارخ راخلو د موږ سره اوسېږئ تر پایه را سره ملتیا وکړئ. حاجی صاحب ستړی مشي ماندانه باشین و درباره فلسطین شما چی گفتنی دارید؟ سلام علیکم، خسته نباشین. تشکر میکنم از شما که آمدین امروز برای مردم فلسطین و غزه و در مسجد سلطانیه اینجا که امروز برنامه تعیین شده است از طرف مردم و این برنامه مردمی هست، از طرف مردم برگزار شده است که این مردم حمایه خود را از مردم فلسطین و غزه اعلان بکنه و اسرائیل کودک کش را و ظالم را انزجار خود را اعلان بکنه که ما از ظالم متنفریم و هیچ وقت طرفدار ظالم نیستیم و طرفدار مظلوم هستیم. و من اینجا در مسجدم صحبت کردم که مولا علی علیه السلام میفرماید للحق دولت و للباطل جوله و از برای ظالم حق پایدار است، همیشه حق پایداره. اگر در ظاهر مردم خب بفهمه که نه اینا خب مظلوم شده است، بازم حق پایدار است و باطل یک جولتگاه دارد و جلوگاه دارد. باطل زودگذر است و اسرائیل و همکارانش و پشتبانانش زودگذر است و غزه و مردم فلسطین همیشه کامیاب است و پیروز است و طرفدار حق است، چرا که اینا دفاع از خود میکند، دفاع از کشور خود میکند، دفاع از ناموس خود میکند، دفاع از آبروی خود میکند و هر کم که دفاع از ناموس خود میکنه او موفقه. همچنانی که مردم افغانستان دفاع از ناموس خود کردن در مقابل شوروی اون روز موفق شدن، خون دادن، شهید دادن، اسیر دادن، مهاجر دادن، موفق شدن و مردم غزه هم موفق است. اگرچه بچه هاش زیر آوار است،
اگرچند زنهایش اسیر است، اگرچند مردمش اسیر است، اگرچند غذا به اونا نمیرسه، اگرچند دارو به اونا نمیرسه، اگرچند کسی پشتیبانی نمیکنه، بازم طرفدار حق است و اونا پیروز است. ما دعا میکنیم که انشاءالله به زودترین وقت مردم غزه پیروز شود و اسرائیل خونخوار نابود شود و مردم مسلمان طرفدار حق و حقانیت است. بسیار تشکر. سلامت باشید. زنده باشید. مرگ بر اسرائیل! 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 ما از مردم غزه و فلسطین حمایت میکنیم! حمایت میکنیم! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر اسرائیل! اسرائیل! مرگ بر اسرائیل! ما از مردم غزه و فلسطین حمایت میکنیم! حمایت میکنیم! مردم غزه و فلسطین پیروز است! پیروز است! مرگ بر اسرائیل! 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 برای خاتمه یک صلوات بر محمد و آل محمد انقلابی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آله. درنو لیدونکو د خبرونه د پای شیبې دی او لاریون هم پای ته په رسېدو دی. تاسو په تصویر کې ګورئ چې خلک په وتو دي. نو لاریون ډېر ښه روان و. د لاریون یو تنظیمونکی را سره دی. دی به درته ووایي چې لاریون یې څنګه تنظیم کړی و. السلام علیکم. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. نوم مبارک دی؟ سخی رحمان یم د خوست نه. سخی رحمان، زه ګورم چې د لاریون تاسو تنظیم کنو. د لاریون مو څنګه تنظیم کړی و؟ هدف د دې نه څه شی و او څه شی مو ترې حاصل کړه که نه؟ الحمدلله لاریون خو په زیاته اندازه خلک راغلي وو. د فلسطین په د اسرائیلو په اړه شعارونه ورکول چې د کوم ظلم چې روان دی باید دغه بند شي. الحمدلله تاسو وینئ دغه ټول خلک راغلي، په زرهاو خلک راغلي. او دی چې دغه خیري کوم ظلم زیاتی روان دی، د ماشومان وژل کیږي، سرتیری وژل کیږي. د دغې په اړه دغه لاریون هم تر اوسه هم روان دی، تر مازدیګر هم دغسې دوام کوي. بالکل. د خلکو لاریون چې ما وکته ډېر ټول شوي وو. تاسو څنګه ارزوئ؟ څنګه دومره تاسو توقع درلودله او که د دې نه زیاته یا کمه؟ الحمدلله دا خو یا کم دی. دغې خواته چې دروازې خواته به بیرون وځي، د دغه نه زیات په زیات اندازه نور هم لاریون په ښار کې د باندې د دغو داخل دی روضه کې دغه لاریون دی. دغه افغانان غواړي، دغه مسلمانان غواړي چې د کوم ظلم زیاتی اسرائیل روان کړی دغه مطلقاً بند شي. بله مهمه خبره هم دغه ده چې دغه افغانانو ورونو هم دغه غوښتنه ده که چېرته دوی رسیدګي نشي کوی، دوی خپلې باید مرستې ورولېږي، پیسې وي، کومې نورې مرستې وي د دوی سره باید وشي، عوامو خلکو سره. بالکل. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، د موږ نننۍ خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بلې خپرونې چې زه ثابت خان انځور د تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. د خدای په